السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، نن ورځ بیا یو ځل د دې په باره کې معلومات درکوم چې څنګه کولی شو د کلیپ کلپس یو نوی اپشن چې ناټ سرټیفاید د وپېژنو او دا د څه لپاره کار کوي. نو د دې لپاره چې دا اپشن وپېژنو راځو کلیپ کلپس اپلیکیشن باندې کلیک کوو. ملګرو دا پورته سر کې ناټ سرټیفاید اپشن دی او تور شکل یې ښکاري. راځو په دې باندې کلیک کوو چې د ناټ سرټیفاید اپشن د څه لپاره کار کوي. کله چې تاسو په ناټ سرټیفاید اپشن باندې کلیک وکړئ نو داسې یوه صفحه به درته راخلاصه شي. نو ملګرو دلته څو نور اپشن هم ورسره دي. ریسیو ریورډ funds group exclusive support I agree with clip clubs how owner verification. لاندې یوه توره صحه ښکاري په دې کې لیکلی دي minimum 1000 followers required یعنی کم تر کمه 1000 فالوور د دې لپاره ضرورت دی که چیرې تاسو غواړئ چې سرټیفاید شئ. او یوز انویټیشن کوډ نو دا د دې په خاطر استعمالیږي چې کله تاسو په کلیپ کلپس اپ کې یا اپلیکیشن کې 1000 فالوور یا 1000 کسان پوره کړئ چې هغه تاسو یې فالو کړي وئ نو هغې نه وروسته تاسو ځان څنګه کولی شئ سرټیفاید کولی شئ او تاسو ته به یو کوډ راشي په هغه وخت کې انویټیشن کوډ تاسو چې هغه کوډ ورکړئ تاسو به څنګه شئ سرټیفاید شئ. نو دا به ویډیو د سرټیفاید ناټ سرټیفاید اپشن په باره کې. تر بله ویډیو چې بیا راځم ښه ورځ ولرئ. ملګرو یوه غوښتنه مو ده چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د نورو معلوماتو لپاره.